أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ورونو، زه چې هر چیرې او په هر ځای کې داسې شی ووینم چې ستاسې د دنیا او آخرت ګټه پکښې وي یا ستاسې دنیا او آخرت ته ګټه رسوي، نو دا د ځان وظیفه او د ځان کامیابي بولم چې هغه شی تر تاسې پورې در ورسوم. نو له همدغه سببه غواړم چې د دغو لاندنیو څلورو کلمو یا څلورو جملو فضیلتونه او هغه ثوابونه درته بیان کړم چې په دغو کلمو کې پراته دي. هغه کلمې په داسې ډول سره دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او دا هغه کلمې دي چې د الله جل جلاله ډېرې خوښې دي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو کلمو په اړه فرمایي: افضل الكلام اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رواه البخاري. یعنی تر ټولو خبرو ښې خبرې څلور دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د سبحان الله ویلو ته تسبیح ویل کیږي، او د تسبیح څخه مقصد او معنا دا ده چې الله جل جلاله له هر هغه شي څخه چې د جل جلاله سره لایق نه وي پاک او نزیه دی. نو د تسبیح په ویلو سره الله جل جلاله لره پاکی او نزاهت ثابتیږي. د الحمدلله ویلو ته تحمید ویل کیږي. د تحمید معنا او د هغه د ویلو څخه مراد او مقصد د الله جل جلاله د پاره د عز وجل په اسماو، په صفاتو او افعالو کې د ټولو کمالاتو ثابتول دي. د لا اله الا الله ویلو ته تهلیل ویل کیږي. د تهلیل معنا او مقصد په الهي توحید کې اخلاص دی او له شرک بیزاری ده. د الله اکبر ویلو ته تکبیر ویل کیږي، او د تکبیر معنا او مقصد د الله جل جلاله د پاره د لویي او عظمت ثابتول دي، او په دې سره اقرار کول دي چې هیڅ شی تر الله جل جلاله نه لوی دی او نه عظیم دی، او نه تر الله جل جلاله لوی او عظیم سته. الله جل جلاله دغه څلور جملې یا څلور کلمې: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، په ډیرو خاصو فضیلتو او په لوی شان سره خاصې کړي دي. همدارنګه د دغو جملو یا کلمو قدر او مقام لوړ کړی دی، او پر نورو اذکارو یا کلمو یې خاص امتیاز ورکړی دی. د دغو جملو په فضیلت کې داسې احادیث وارد شوي دي چې د دغو جملو پر لوړ شان او عظیم مقام دلالت کوي، او د دغو جملو په ویلو سره ډیر زیات اجرونه او ثوابونه په دنیا او آخرت کې حاصلیږي. او دا به د ګټې څخه خالی نه وي چې هغه نصوص یا احادیث چې د دغو جملو په فضیلت کې را نقل شوي دي سره یو ځای او تاسې ته وړاندې کړم. ورونو او خوندو، دغه لاندني ځینې هغه مبارک احادیث دي چې د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په فضیلت کې وارد شوي دي. لومړی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر راکوي چې دغه څلور جملې ماته تر هغو شیانو خوښې دي چې لمر پر راخیږي، یعنی تر ټولې دنیا و ما فیها راته خوښې دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
احب الی مما طلعت علیه الشمس رواه مسلم. یعنی دا چې زه ووایم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، زما د پاره تر هغه ډیر خوښ دي چې لمر پراخیږي. سبحان الله. تاسو فکر وکړئ چې د یو مسلمان د پاره د ټولې دنیا تر مالو او جایدادو دا خیر او ښه دي چې یو ځل دغه کلمې ووایي. دوهم، د دغو څلورو کلمو د فضیلتو څخه یو دا دی چې الله جل جلاله ته تر ټولو جملو یا ټولو کلمو خوښې دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا يضرك بأيهن بدأت رواه مسلم. یعنی الله جل جلاله ته تر ټولو خبرو خوښې خبرې څلور دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا هم ضرر نه در رسوي چې په هر یوه شروع وکړي، یعنی د ترتیب مراعات یې نه دی لازم. دریم، همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د خور ام هانی رضی الله تعالی عنها څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا لور ده روایتوي. دا رضی الله تعالی عنها وایي زه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله زه یوه ښځه یم چې په عمر ډیره او ضعیفه سوم، نو د خیر او ثواب داسې یو شی راوښیه چې زه ناسته یم او هغه شی وایم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قولي الله اکبر 100 مرة فإنه خير لك من 100 بدنة مجللة متقبلة، وقولي الحمد لله 100 مرة فإنه خير لك من 100 فرس مسرجة ملجمة حملتيها في سبيل الله، وقولي سبحان الله 100 مرة هو خير لك من 100 رقبة من ولد إسماعيل تعتقينهن، وقولي لا إله إلا الله 100 مرة لا تذر ذنبا ولا يسبقه العمل رواه أحمد وابن أبي شيبة. يعني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل د اکا لور ته وفرمایل چې دا ټول مسلمانانو ته لارښوونه ده، سلزله الله اکبر ووایه. دغه ویل ستا دپاره د سلو هغو اوښانو تر خیراتولو ښه دي چې ځل سوي او هم قبول سوي وي، او سل واره الحمدلله ووایه. دغه ویل ستا دپاره تر سلو هغو اسانو چې ځین کړل سوي او قیزه سوي وي او په فی سبیل الله جهاد کې بار کړي ښه دي، یعنی د مجاهدینو په خدمت کې ودروي. او سل واره سبحان الله ووایه. دغه ویل ستا دپاره د سلو هغو مریانو تر آزادولو ښه دي چې د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي. او سل واره لا اله الا الله ووایه. دغه ویل د هغو پر ویونکي ګناه نه پرېږدي، یعنی ګناهونه یې بخښل کیږي او نه بل ښه عمل تر د مخه کېدلی سي. سبحان الله. ته په دغو ډیرو ثوابو کې فکر وکړه چې د دغو کلمو په ویلو سره یې لاسته راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا سل واره سبحان الله وویل، دغه ویل یې دونه ثواب لري لکه د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه چې سل مریان آزاد کړي. دا چې دلته د اسماعیل علیه السلام اولاده یاد کړل سوه، دا ځکه چې په عربو کې دوی هغه شریف او د لوړ نسب خاوندان دي. او که چا سل واره الحمدلله وویل، دونه ثواب به حاصل کړي لکه سل زین کړي او قیزه کړي اسان چې د فی سبیل الله مجاهدینو د خدمت دپاره ورکړي. او که چا سل واره الله اکبر ووایه، دونه ثواب به حاصل کړي لکه سل
ځل سوي اوښان چې د الله جل جلاله په لار کې خیرات کړي او هغه خیرات یې قبول هم سي. او که چا 100 واره لا اله الا الله ووایه، دغه ویل پر هغه ویونکي ګناه نه پرېږدي، ټول کوچني ګناهونه یې بخښل کېږي او نه بل ښه عمل تر د مخه کېدلی سي. څلرم، د دغو کلمو د فضائلو څخه یو دا دی چې دوی د جنت د مځکې نه حالان دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د معراج په شپه مې د ابراهیم صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیدل، نو یې راته وویل یا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر رواه الترمذي. يعني یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زما له طرفه ستا امت ته سلام ووایه او خبر یې کړه چې د جنت ښه خاوره ده، خوږې اوبه یې دي، خو اوار دشت دی. د دغه دشت د کرلو دپاره تخم یا نهالان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دي. مسلمان وروره او خوري، په دغو 4 کلمو کې د هرې کلمې په ویلو سره ستا دپاره په جنت کې یوه ونه راشنه کېږي. 5، د دغو کلمو له فضیلته یو دا دی چې الله جل جلاله دغه کلمې د خپلو بندګانو دپاره غوره کړي او اختیار کړي دي. د دغو کلمو په ویلو سره ډیر زیات اجر او لوی لوی ثوابونه ورکوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د ابو سعید الخدری او ابو هریره رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الله اصطفى من الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حتى عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة رواه أحمد. یعنی بېشکه چې الله جل جلاله د خبرو څخه 4 جملې غوره کړي او اختیار کړي دي چې هغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دي. نو که چا سبحان الله وویل، الله جل جلاله به د هغه دپاره 100 نیکۍ ولیکي یا به 100 ګناهونه ځینې ایسته کړي. او که چا الله اکبر وویل، هغه لره هم 100 نیکۍ لیکل کېږي یا 100 ګناهونه ځینې ایسته کېږي. او که چا لا اله الا الله وویل، هغه لره هم 100 نیکۍ لیکل کېږي یا 100 ګناهونه ځینې ایسته کېږي. او که چا له خپله ځانه الحمد لله رب العالمین وویل، هغه لره 10 نیکۍ لیکل کېږي او 10 ګناهونه ځینې ایسته کېږي. دا چې الله جل جلاله د هغه بنده ثوابونه ورزیاتوي چې بې له سببه او له خپله ځانه الحمد لله رب العالمین ووایي، د هغه سبب دا دی چې حمد غالبا پس له سببه ویل کېږي. مثلا تر خوړلو یا چښلو وروسته یا د یوه نوي نعمت تر حاصلېدلو وروسته حمد ویل کېږي. نو دغه حمد داسې سو لکه د یوه شي په مقابل کې چې وي، مګر دا چې څوک د خپله ځانه او بې له دې چې د حمد ویلو ته یې یو نوی نعمت ورپورې وهي، څوک حمد ووایي د هغه ثواب زیاتیږي. 6، د دغو 4 کلمو د فضیلتو څخه یو فضیلت دا دی چې ویونکی یې د دوژخ له اوره ساتل کیږي او د قیامت په ورځ به د خپل ویونکي دپاره نجات ورکوونکی وي او د هغه دپاره به هغه خیر او خیرات وي چې ده تر خپل ځان د مخه لیږلی وي. په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې او نسائی یې فی عمل اليوم واللیله کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خذوا جنتکم. قلنا یا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال لا جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. رواه حاکم. یعنی ستاسې ساتنه حاصله کړي، یعنی خپل ځانونه وساتئ. موږ وویل یا رسول الله له دشمنه چې حاضر سوی دی، یعنی کوم دشمن راغلی دی د هغه څخه ځانونه وساتو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ستاسې ځان ساتنه له اوره، یعنی له اوره ځانونه وساتئ. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایاست. دغه کلمې د قیامت په ورځ خلاصونکي دي، او دا هغه د خیر کلمې دي چې تاسې یې تر خپل ځان د مخه لیږئ. او دغه کلمې باقیات صالحات دي، یعنی هغه نیکۍ دي چې ستاسې لپاره ساتل کیږي. په دغه حدیث شریف کې د دغو کلمو دپاره دغه یو بل صفت هم زیات سو چې دوی باقیات صالحات دي. الله جل جلاله فرمایي والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یعنی او باقی پاتې کېدونکي ښه عملونه چې تسبیح او تهلیل، تحمید او تکبیر او نور د خیر کارونه دي، د خیر او ثواب په امید، همدارنګه د خیر او ثواب په لحاظ ستا د رب په وړاندې غوره او بهتر دي. باقیات صالحات هغو ښو کارو ته ویل کیږي چې ثواب یې همیشنی او پاتې کېدونکی وي، او هغه شیان دي چې انسان د قیامت په ورځ د هغو د خیر او ثواب امید لري. اوم، او د دغو جملو د فضیلت څخه یو هم دا دی چې د نیکیو یا ښه عمل ترازو په درنیږي. په هغه حدیث شریف کې چې ابن حبان او حاکم یې د ابي سلمہ یا سلمہ رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان لا اله الا الله والله اکبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. ابن حبان والحاکم. یعنی د پنځو شیانو شوالي لره ډېر تعجب دی چې د نیکیو په ترازو کې څونه ډېر درانه دي. لا اله الا الله والله اکبر وسبحان الله والحمد لله، او صالح اولاد چې مړ سي او د پلار یې د ځان دپاره د الله جل جلاله په وړاندې اجر او ثواب وبولي. اتم، د دغو کلمو د فضیلتو څخه یو دا دی چې ګناهونه پټوي، ګناهونه په بخښل کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او ترمذي د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېدل چې ویې فرمایل من قال لا اله الا الله والله اکبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه احمد والترمذي. یعنی کچا وویل لا اله الا الله والله اکبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ټول ګناهونه به یې پټ کړل سي، وبخښل سي، که څه هم د دریاب د زګ پر اندازه وي. دلته د ګناهو څخه مقصد کوچني ګناهونه دي، ځکه لوی ګناهونه بې له توبې په بل شي نه بخښل کیږي. همدارنګه هغه حدیث شریف په دغه معنا سره دی کوم چې امام ترمذي د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه داسې ونه یا درخته ورغلی چې پاڼې یې وچې وې، نو هغه ونه یې په خپله لکړه سره ووهل، د هغې ونې څخه پاڼې راتوی سوې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الحمد لله وسبحان الله
ولا اله الا الله والله اکبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة رواه الترمذي. یعنی بېشکه چې الحمدلله او سبحان الله او لا اله الا الله او والله اکبر ویل د یوه بنده ګناهونه داسې تویوي لکه د دغې ونې پاڼې چې راتوی سوې. نهم، د دغو کلمو د فضیلتو څخه یو دا دی چې د الله جل جلاله په وړاندې هیڅوک تر هغه مؤمن مسلمان ښه او بهتر نه دی چې په اسلام کې ډیر ژوند وکړي، نو تکبیر او تسبیح، تحلیل او تحمید یې ډیر سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نسائی د عبدالله ابن شداد رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي چې د بني عزره د قبیلې څخه 3 نفره پر یوه ځای راغله او مسلمانان سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک د دوی پالنه خواړه پر ذمه اخلي. طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه وویل زه. نو دغه 3 نفره د طلحه رضی الله تعالی عنه سره وه، څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ډله د جهاد دپاره ولیږل او د هغو 3 نفرو څخه 1 نفر په دغه ډله کې ورسره ووتی او شهید ووژل سو. څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بله ډله د جهاد دپاره ولیږل، بیا هم د هغه پاته 2 نفرو څخه 1 نفر په دغه ډله کې ووتی، هغه هم شهید ووژل سو. او هغه 3 نفر یې څه موده وروسته پر بستر وفات سو. طلحه رضی الله تعالی عنه وایي دغه 3 نفره چې ما سره وه ما په خوب کې ولیده چې په جنت کې دي، خو هغه څوک چې پر بستر وفات سو تر هغو نورو 2 د مخه وو، او هغه څوک چې وروسته شهید کړل سو هغه په پسې وو، او هغه څوک چې لومړی شهید سو هغه تر دوی وروسته وو. نو وایي له دغه خوبه څخه زما په زړه کې څه تشویش پیدا سو چې دا څنګه کېدلی سي. هغه څوک چې پر بستر وفات سو تر هغو 2 شهیدانو دې د مخه سي. نو وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او دغه خوب یا دغه حال مې ورته ووایه. وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل وما انکرت من ذلك ليس احد افضل عند الله من مؤمن يعمر في الاسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله رواه احمد وغيره. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل له دغې پیښې څخه کم شی ناوړه یا غیر مناسب بولې. د الله جل جلاله په وړاندې هیڅوک تر هغه مؤمن ښه نه دی چې په اسلام کې ډیر عمر پر تیر سي. دغه ښهوالی یې د تسبیح، تکبیر او تحلیل ویلو په سبب دی. دغه حدیث شریف د هغه مؤمن مسلمان پر ډیر فضیلت دلالت کوي چې عمر یې اوږد سي او عمل یې ښه وي او ژبه یې تل د الله جل جلاله په اذکارو مشغوله او لنده وي. لسم، د دغو کلمو یا اذکارو د فضیلتو څخه یو فضیلت هم دا دی چې دغه کلمې د عرش الرحمن جل جلاله پر شاوخوا ګرځي او دوی لره داسې بڼهارې وي لکه د مچمچۍ بڼهارې او هغه خپل ویونکی یادوي. په هغه حدیث شریف کې چې ابن ماجه یې د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به رواه ابن ماجه. یعنی بېشکه د هغو اذکارو څخه چې تاسې د الله جل جلاله لویي په تسبیح او تحلیل او تحمید سره بیانوي، دغه اذکار د عرش پر شاوخوا ګرځي او دوی لره داسې زوږ بڼهارې وي لکه د مچمچۍ بڼهارې. دوی هغه خپل ویونکی یادوي. آیا ستاسې څخه یو څوک دا نه خوښوي چې د لره دې تل او همیشه داسې څوک وي چې دی دې یادوي؟ په دغه حدیث شریف سره د دغو 4 کلمو دغه لوی فضیلت ښکاره سو.
او دغه حدیث شریف موږ پر دې باعث کوي یا موږ دې ته تشویقوي چې زموږ ژبه تل او همیشه د دغو اذکارو په ویلو سره مشغوله وي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا ستاسې څخه یو څوک دا خوښ نه لري چې د لره دې تل او همیشه داسې څوک وي چې دی دې یادوي. 11 د دغو کلمو یا جملو د ډیرو زیاتو فضیلتو څخه یو فضیلت هم دا دی چې ویونکي لره یې د هرې کلمې ویل صدقه او خیرات شمیرل کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا رواه مسلم. ده حديث شريف ترجمه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه ځینو کسانو هغه فقیر او غریب اصحاب کرامو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله د مال او دولت خاوندانو تر موږ زیات ثوابونه وګټل ځکه دوی داسې لمونځونه کوي لکه موږ چې کوو او داسې روژې نیسي لکه موږ چې روژې نیسو او د خپلو مالو څخه صدقې او خیراتونه هم ورکوي. یعنی موږ مال نه لرو چې خیرات یې کړو نو د مال خاوندانو تر موږ ډېر ثوابونه حاصل کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا الله جل جلاله تاسې ته داسې شیان نه دي ګرځولي چې تاسې په هغو سره خیرات او صدقه ورکړئ؟ بېشکه هره تسبیح چې تاسې یې وایاست خیرات او صدقه ده او هر تکبیر چې تاسې یې وایاست خیرات او صدقه ده او هر حمد چې تاسې یې وایاست خیرات او صدقه ده او هر تهلیل لا اله الا الله چې تاسې یې وایاست خیرات او صدقه ده او خلق په شو کارو سره امر کول صدقه ده او د بدو کارو څخه منع کول صدقه ده او دا چې څوک د خپل ښځې سره جماع کوي صدقه ده. اصحاب کرامو په تعجب سره وویل یا رسول الله زموږ څخه یو څوک خپل شهوت دفع کوي آیا هغه لره په دغه کار کې اجر او ثواب سته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسې ته معلومه ده که څوک دغه خپل شهوت په حرامه سره دفع کړي آیا پر هغه په دغه کار سره ګناه سته؟ همدارنګه که یې دغه خپل شهوت په حلاله سره دفع کړي دلر ثواب سته. رواه مسلم. نو د اصحاب کرامو د جملې څخه فقیر او غریب خلقو داسې خیال او ګمان کاوه چې صدقه او خیرات بې له ماله په بل شي سره نسی کېدلی او دوی د خپل مسکنت په سبب د خیرات او صدقې د ثواب حاصلولو څخه عاجزه دي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې پوه او خبر کړه چې ټول ښه کارونه په خیر او صدقه کې حسابل کیږي او د دغو ښو کارو په شروع او مقدمه کې دغه 4 کلمې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وښولې یا بیان کړې. 12 د دغو 4 کلمو د فضائلو څخه یو فضیلت هم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کلمې د هغه چا دپاره چې د قرآن مجید ویلې نه وي زده د قرآن مجید څخه بللي یا د قرآن مجید د تلاوت پر ځای ګرځولي دي.
په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود، نسائی، امام احمد او نور محدثین یې د ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي یو سړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله زه قرآن مجید نسم ویلی یا نسم زده کولی، نو د یوه داسې شي په ویلو مې امر کړه، یعنی داسې یو شی راوښیې چې زما دپاره د قرآن مجید پر ځای ودرېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قل الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقالها الرجل وقبض كفه وعد 5 مع إبهامه، فقال يا رسول الله هذا لله تعالى فما لنفسي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. قال فقالها وقبض على كفه الأخرى وعد 5 مع إبهامه، فانطلق الرجل وقد قبض كفيه جميعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ملأ كفيه من الخير. لفظ الحديث لإمام أحمد. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغه سړي ته وفرمایل الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله او الله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله وایه. راوی د حدیث وایي سړي د دغو 5 جملو د هرې جملې د ویلو سره د خپل لاس یوه ګوته بندول او بیا یې وویل یا رسول الله دغه جملې خو د الله جل جلاله د پاره سوې، نو زه د خپل ځان د پاره څه شی وایم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ځان د پاره وایه اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. راوی د حدیث وایي سړي بیا دغه 5 جملې وویلې او د هرې جملې د ویلو سره د هغه بل لاس یوه ګوته بندوله او سړی په داسې حال کې رهیسو چې دواړه لاسونه یې موټ نیولي وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه سړي خپل دواړه لاسونه د خیره څخه ډک کړه. دا ځینې هغه فضائل وه چې په مطهره نبوي احادیثو کې د دغو 4 کلمو په اړه بیان سوي دي، او که څوک په دغو فضائلو کې فکر وکړي وبه ویني چې دا ډېر لوی صفتونه دي چې د دغو کلمو پر عظمت، لوړ مقام، ډېرو ثوابو او هغو ګټو دلالت کوي چې مؤمن مسلمان ته یې رسوي. او شاید د دغو کلمو د دغه عظیم فضیلت سر هم دا وي چې د الله جل جلاله ټول اسماء الحسنا په دغو 4 کلمو کې درج او نغښتي دي. د سبحان الله په کلمه کې د الله جل جلاله د نزاهت او پاکی نومونه لکه القدوس او السلام نغښتي دي. همدارنګه د الحمدلله کلمه د الله جل جلاله د پاره پر ټولو هغو کمالاتو شامله ده چې په اسماء الله الحسنا او صفات العلا کې پراته دي. همدارنګه د الله اکبر په جمله کې د الله جل جلاله تعظیم او لویي پراته دي، او دا معنا پکښې پرته ده چې د الله جل جلاله ثنا او صفت لکه څرنګه چې ښایي هیڅوک نسي بیانولی. نو کله چې دغه صفتونه الهي ذات لره ثابت سوه نو بېله شکه لا اله الا هو، یعنی بېله د جل جلاله بل حق معبود نسته. تسبیح د ټولو هغو شیانو څخه تنزیه او پاکی ده چې د الله جل جلاله د شان سره وړ او مناسب نه وي. تحمید د الله جل جلاله د پاره د ده عز وجل په اسماء په صفاتو او افعالو کې د ټولو اقسامو او انواعو د پوروالي اثبات دی. تحلیل د الله جل جلاله د پاره اخلاص او توحید دی او هم له شرک براءت او بیزاری ده. تکبیر د الله جل جلاله د پاره د لویی او عظمت اثبات دی، او دا چې هیڅ شی او هیڅ څوک تر ده عز وجل لوی او عظیم نه دی. سبحان الله، دا څونه لوی او عظیم کلمات دي او څونه ډیر ثوابونه په ګټل کیږي. نو د الله جل جلاله څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې موږ ته
د دغو جملو پر همیشه ویلو توفیق را نصیب کړي او موږ د هغو کسانو څخه وګرځوي چې ژبې مو په دغو مبارکو جملو سره لندې او په حرکت کې وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.